نو د سرسایا متعلق او د فطرانی متعلق یو مسله شوې ده. اوس ما ته بلا شي خلکو رابطو کې، حتی مولیانو راته رابطو کې، ولې مونږه هغه نه یو خبر د احکاماتو. نو شاه شریف دین مخکې څومره مسافرو سرسایي ورکړي، نو خلاف شریعت یې ورکړي، مثلا نه دی خبر. کته وي چې تا نه د بیان کړي، بل مولا صاحب نه د بیان کړي، نو مسائل د فطرانی باندې ځان له کتابونو لیکلی شوي دي. نو ټول کتاب خو نه بیانېږي په یو جمعه کې یا په 2 جمعو کې. اخر مونږ به کله ګورو سرسایا په مونږ او تاسو ټولو وسدارو باندې فرض ده، واجب ده که نه ده؟ واجب ده. تر اوسه پورې کوم ملګري په دې خپل ټول عمر کې د فطرانی په اردو کې یا پښتو کې یو کتاب د مسلو کتلی دی چې اورېږه زما د سرسایه زه ورکومه د شریعت مطابق ورکوم که نه ورچا کتلی؟ زده کړی هم دی نه دی زده کړی. مونږ د مولانا کال په کال د عالم نه د سرسایه دا پوښتنه کوو، استاد جي سرسایه 100 روپۍ ده، خیال دی که 100 روپۍ ده. نو چې ورته وایي چې 1.5 سل، بیا د بل نه غلې غونته پوښتنه، بل ورته 140، چې آخري کوم مولا ورته 100 وي نو 100 ورکړي. اب پوښتنه په دې نه نه چې غاړه مې خلاصه شي، چې کوم مولا راته لږه کم ووایي، چې کوم راته لږ کم ووایي، دې دپاره د هر مولا نه پوښتنه. نو د سرسایه صرف دا یو تپوس دی خدای دپاره چې بس صرف دا 100 روپۍ ده، احکامات نه دي زده، مسایل نه دي زده، دا به کوم مخکې ته زده کړي. نو د دین متعلق، د مونځ متعلق بلا احکامات محترمو، الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د صحیح زده کړې توفیق نصیب کړي. د سرسایه متعلق بس ضروری مسله دا ده چې ګوره زمونږ په علاقو کې غنم دي، ښه په کم 2 سیره غنم احتیاط ته کښېنو، پوره 2 سیره غنم پوه شي. دا غنم یا د 2 سیرو اوړو پیسي، یا غنم ورکې اوړه ورکې، یا د دې قیمت ورکې پوه شي. په هر هغه چا باندې سرسایه فطرانه لازم ده چې د سره د ضرورت نه زیات نصاب ته رسېدلی مال موجودي، د ضرورت نه زیات کال په تیریدل ضرور نه دي، بلوغ ولا شرط نه دی په ماشوم هم کېږي که چېرته کې د ده مال نصاب ته رسي. خبره پوه شي. بس مختصر دغه. نو تاسو خپله مونږ نه خلک پوښتنه کوي څو علماو ریټ ایستې، چا 150، چا 140، چا 120، ما ته ریټ نه دی معلوم. وایي شي تاسو بازار کې وګورئ چې غنم من په څو خرڅېږي، په څو باندې خرڅېږي. نو هغه غنم چې په څو خرڅېږي د 2 سیرو غنمو قیمت دا ستا سرسایه ده چې چا نه پوښتنه کوم. بس په خبره پوه شي. دا به چا ته ورکوي چې بچا زکات کېږي، چې بچا باندې زکات، چې بچا زکات نه کېږي یعنی هغه باندې بیا سرسایه عامه نه کېږي. چا ته چې ورکه ښه ده. په خبره پوه شي. علماو، طالبانو او د دین مجاهدینو ته مفتی شفیع صاحب، علامه شامی صاحب لیکلي په دې کې د دین بقا ده، ورکوي. که چا خپل رور غریب دی رور ته ورکه، دیګې رشته داریم ده. خبره پوه شي. خور دی غریبه ده خور ته ورکه، پلار به اولاد ته نه ورکوي، اولاد به پلار نیکه مشرانو ته نه ورکوي. اصول او فروع ته دې ته نشته. نور اخوا دې خوا ټول رشته دارانو ته دا ورکول څه شي دي؟ جایز دي. صحیح شو. دا مسله شو. اوس بهر ملک والا مسافر کوم شي دې مسلې نه مرګري نو خبر نو ځکه اوس ما ته پوښتې د ایران نه یو کس 2 کسان، یو راته ایران نه کو، یو راته دوبۍ نه، بلا شي خلک لګیا سویم ورځ ده. نو خله علماو دا موبایل باندې دا مسلې رسي بار ملکونو ته، نو هغې اورېدلې نو په شک کې دي. وایي موږ ټول عمر داسې نه دي کړي، دا به څه کېږي؟ بېګاره ته یو عالم نو د بنو نه رنګ وکوي، هر چا پوښتنه کړې ده، ویل دا رښتیا ده. وایي دا کلیپ چلیږي مې او رښتیا ده که نه، چې کوم سړی په کوم ځای کې موجود دی، کوم ملک کې دا هغه ځای د قیمت مطابق سرسایه په ده لازم ده. یو سړی په سعودي عرب کې دی، یو سړی په دوبۍ کې دی، یو سړی په ایران کې دی، چې کوم ځای کې دی، یورپ کې دی، نو هغه ځای کې چې د 2 سیرو غنمو څومره پیسې جوړېږي نو هغه پیسې به ورکوي. پرون دلته ما ته چا وویلې، چا راته وویل پته نشته، وایي د سعودي مو ته هغه چې کوم پیسې جوړېږي چې مونږ حساب وکړو 1500 روپۍ جوړېږي څومره، او حضرت صاحب دلته په پاکستان کې 90 روپۍ ورکړي، نو دا شرط ادا کېږي. په خبره پوهېږئ؟ صحیح ده که نه؟ نو دا حضرت صاحب به د هغه سعودي کې به د 2 سیرو غنمو، که هلته غنم نشته نو هلته کجورې دي که نه، نو د کجورو به بیا د 3.5 سیرو ریټ لګي. څومره؟ د 3.5. غنم هغه پوکم 2 سیرې دي، ښه پوکم احتیاطاً علماوي 2 سیرې دي ورکي، او جوار، کجوري، کشمش، میوه دا 3.5 سیرې. څومره؟ اصل کې عربی کې لفظ د سوا راغلی. سوا داسې یو لوښی پیمانه وه، علماو چې هغه ناب کړه نو هغې کې 3.5 سیره راځي.
نو عربو کې دغه اوس ته شعر کجوري خو بیا ډېرې ګراني نو عربو کې کجوري ډېرې وي عربو کې به جوار ملاوېدل او عربو کې به کشمش او میوه ملاوېدله ځکه هغې ډېرې کړي وو 3.5 سیره یو پوره مکمل سوا او غنم په عربو کې نو اوس هم نشته کم دي نو هغې نیم سوا کړو په کم 2 سیره صحیح شوه نو د کم ملک چې انسان اوسېږي د هغه ملک پیسې به دی د خپلو بچو دپاره که هلته چاله ورکوي غریب له او که دلته یې رالیږي یا دلته وي چې د ما طرف نه دومره پیسې ادا کړي البته یو چل به درته وښیم خیر دی یو چل به ورته وښیم چې د ډېرو که څوک غریب وي نو بچ بشي پوهېږې چلونه خو مونږ له راځي که نه جایز چل ښه ناجایز نه که دې غنم ورکوي غنم هلکه بیا زموږ خپل مارکیټ خراب شو جوړه دا ورته کوم کسان چې بهر دي ډېر په شوق دا مسله ور خو زه به هر حال چې تاسو ته اسانې مونږ ته د خیره ګرانې نو طریقه دا ده چې ته په بهر ملک کې اوسېږي او ستا کور کې د غنمو پنډېرې شته نو 2 سیره غنم ورکه څه ورکه غنم نو د 1500 نه به څه شي خلاص اوس قیمت به نه ورکړي که قیمت دی ورکول بیا به د هغه ځای قیمت ورکړي او که غنم دی ورکول بیا پاکستان کې هم 2 سیره غنم د یو سرسایه په سر باندې ورکولی شي الله دې مونږ ته د عمل توفیق نصیب کړي او ما او تاسو ټول ته د دین د صحیح زده کړې توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین